د نړیوال جام بایللو وروسته د نیوزیلند لوبډلې مشر روزونکی ګیري سټیټ د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کرکټ قوانینو ته دې بیا کتنه وشي. د نوموړي په وینا چې کله هغو خلکو چې د کرکټ قوانین یې لیکلي دوی به هیڅکله داسې تصور نه وي کړی چې دغه شان نړیوال جام به ترسره کیږي. د نوموړي دا هم وویل چې د ترو په واسطه د 6 منډو ورکولو یوه تېروتنه وه او خامخا انسانان دې خطا کیږي. د هغه په وینا چې راتلونکي کې باید د کرکټ قوانینو ته بیا کتنه وشي. د یادولو وړ ده چې د نیوزیلند لومړی وزیر جاکیندا آرډرن هم خپل حکومت ته امر کړی چې د لوبغاړو راتګ لپاره ځانګړي مراسم ونیسي. د انګلستان خلاف د حساسې لوبې بایللو وروسته د لوبډلې مشر کین ویلیمسن هم ویلي چې لوبډله یې په میدان کې لوبه نه ده بایللې بلکې د دوی د قوانینو لخوا قرباني شوې ده.